سلامونه ملګرو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ یاست. دغه په یوکي کې فکر کوم په کال کې 2 وخته خلک په د لارو کوڅو کې ځغلي او هغه ځای معلوم دی چې په دغو ځایو کې به پرله ځغلي. هغه سیمې کې بیا لوی موټران ته اجازه نشته چې ورباندې راسي، یوازې دغه پیاده خلک خپل د سپورټ په شکل سره ځغلي. خو دا چې ویل کېږي چې دغه هر څوک چې په دې پروګرام کې برخه اخلي د یو 15 روپۍ هم خیریه بنسټ ته تحویلوي او په دغه پروګرام کې برخه اخلي، چې دا د دوی لپاره ډېر مفید دی او نورو خلکو ته هم ګټه رسوي. لږ به د کیمرې دربین دې خواته وڅرخوم چې د هاخوا څخه هم خلک را روان دي. دا یو ډېر په زړه پورې صحنه ده او ماته ډېر ښه خوند راکوي. ځمه هاخوا ته لږ ورنږدې سمه تر څو د هاخوا خلک او د دې خوا خلک سره یو ځای کېږي. بیا نو ډېر ښه خوند کوي، رس جوړېږي، بېرته پر دغه منځنۍ کوڅه تاویږي. دلته باقاعده سیستمونه ورته جوړ شوي، تنظیمات جوړ شوي دي، هر څه په زړه پورې دي. دلته د افغانان هم ورته راغلي دي، دوی بیا یې سیل کوي. د افغانانو چې د ښکاره مې کړل دغه هم د هلمند دی، افغان دی. وروره که دا راته ووایاست چې تاسو دلته راغلي یاست، ولاړ یاست، سیلبین یاست که غواړئ چې اشتراک کې وکړئ؟ یا وروره زه راغلی یم دلته سیلبین یم. نو نن د یکشنبې ورځ ده، د مې د میاشتې 14مه نیټه ده. د برشتول د ښار د ورزشي کلبو د خوا څخه د ځغاستې مراسم دي. نو زه راغلی یم سیلبینه یم. ډېر ښایسته پروګرام دی، ښایسته هوا ده، نو خوند پرې اخلو. وبخښئ، لومړی مې ستاسو د نامه پوښتنه ونه کړه. خپل نامه راوښیئ، خپل نوم راوښیئ او سیمه راوښیئ. تاسو د افغانستان د کومې سیمې څخه یاست؟ زما نوم محمد یعقوب عظیمي دی، د افغانستان د هلمند ولایت د سنګین د ولسوالۍ د سرون کلا د منطقې یم. خوشحاله اوسئ. ورپسې هاخوا ته د خلکو څخه به یو د نږدو فلمبرداري وکړو چې دوی دې طرف ته څرخي په د منځنۍ کوڅه کې. د هاخوا هم را روان دي، د دې خوا هم روان دي. په ډېر بخښنې سره د دې خوا لاره خلک چې را روان دي دا همداسې سیده ځي او د هاخوا د چې راځي همداسې په دا منځنۍ کوڅه تاویږي. زه فکر کوم دا همدغه خلک چې داسې تاویږي هاخوا ته د رسته لاس خوا ته پر دا بله کوڅه داسې راتاویږي، بیا نو بېرته سیده ځي. ښه وخت ولرئ. نو خدای دې وکړي چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلي وي. دا ډېر ښه پروګرام دی، ډېر ښه خوند یې راکوي. نو ویډیو مې وکړه او دا به په سوشل میډیا کې درته نشر کړم. مننه.